ملا عبدالغني برادر د طالبانو نوی رئیس الوزرا ټاکل شوی. د سکای نیوز عربي رسنۍ لیکلي چې په کندهار کې د ملا هیبت الله اخندزاده په مشرۍ جوړه شوې غونډه کې ملا عبدالغني برادر د نوي رئیس الوزرا په توګه ټاکل شوی دی. د یادې رسنۍ د راپور له مخې په دې غونډه کې ملا برادر د نوي لومړي وزیر او د کورنیو چارو اوسني وزیر سراج الدین حقاني د نوموړي لومړي مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. وایي ځینې نور سرپرست وزیران هم بدل شوي خو تر راتلونکو غونډو به خپلو دندو ته دوام ورکوي. په ورته مهال د طالبانو حکومت د کندهار غونډه کې د نویو رامنځته شویو بدلونونو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد لیکلي چې په دې غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې شوي. هغه د مجاهد دغه راز ویلي چې په یاده غونډه کې امیرالمؤمنین ملا هیبت الله د امارات مسؤلینو ته د ښې حکومتدارۍ سپارښتنې کړي دي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.